علي وزیر که حکومت چمن پوله ژر نه پرانیسته تر چمنه اوږد لاریون کوو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د تحریک انصاف حکومت ته خبرداری ورکړ چې د چمن پوله د تجارت لپاره ژر نه پرانیستل نو تر چمن پورې به د لاریون اعلان وکړي. او سه شنبه پورس په قومي اسمبلۍ کې د وینا په مهال علي وزیر وویل چې د کورونا وایروس په پلمه یوازې پښتنو کاروبارونه تړل کیږي. وایي له یوې میاشتې په چمن پوله احتجاجي ناسته روانه ده، خو تر اوسه ورته یو حکومتي تن هم نه دی ورغلی چې دغه احتجاج کوونکو ته څه تسلي ورکړي. علي وزیر وویل د دغو سیمو کاروبار ټول له پولې سره تړلی دی، که دا پولې نه پرانیستل شوه نو موږ به تر چمن پورې اوږد لاریون کوو او حکومت ته به وښیو چې څنګه زموږ له کوټو یعنې کاروبار کاږي. هلته خلک بېروزګاره دي. زموږ له حکومته غوښتنه ده چې په دې اړه خپله فیصله وکړي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ځایي تاجرانو، قبایلي مشرانو او عامو خلکو لخوا د سرحدي پولې د خلاصولو لپاره احتجاج شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل شوی چې لا هم دوام لري. احتجاج کوونکو له تېرې وی اونۍ راهیسې د چمن او سپین بولدنګ ترمنځ لویه لاره بنده کړې ده چې یوازې له کابله افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لپاره د لوجسټیک سامانونه یعنې کانټینر لارۍ او نور خوراکي توکي هم بند کړي. احتجاج ته د ګل یعنې دوشنبې په ورځ د عوامي نیشنل ګوند ایالتي مشر او د اسمبلۍ غړی اصغر خان اڅکزی هم ورغلی او په خپله وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړل چې را روانه اونۍ به پوله د تجارت او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. موږ ته چې کومه وعده راکړل شوې ده په 2-3 ورځو کې دننه موږ ستاسې لپاره د لارې بندوبست کوو او انشاءالله دا به کېږي. که دا وعده پوره نه شوه نو دا پرلت به ناست وي. او چمن تاجران او ځایي خلک وایي د پاک افغان تجارت تر څنګ د دغه پوله د ځایي تجارت لپاره هم پرانیستل شي او په زرګونه بېروزګاره شوي خلکو ته بیا د کار روزګار اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د نورو ګاونډي هیوادونو ترڅنګ د افغانستان سره هم خپله پوله د مارچ په میاشت کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر